دی آباد زما ګران افغانستانا ګل ګل زرد شډاګونا غړم بچو ته دې مدام امنو له ازبکستان څخه افغانستان ته د 1500 کیلو ولټ برېښنا لیږدمزي پروژې په اړه هر اړخیزې خبرې وشوې. د افغانستان برېښنا شرکت عمومي اجرایوي رئیس ډاکټر عبدالباري عمر په مشورې د اړوندې پروژې مسؤلینو همداراز د ازبکستان هیواد د انرژي له مسؤل سره د ویډیو کانفرنس له لارې د یاد هیواد څخه افغانستان ته د لیږدونکي 1500 کیلو ولټ برېښنا لیږدمزي پروژې په اړه هر اړخیزې خبرې وکړې. ښاغلي عمر په لومړي سر کې د دغې پروژې ارزښت د دواړو هیوادونو لپاره مهم وبالو او زیاته یې کړه خوښ یو چې تاسې د دغې پروژې په اړه د پانګونې لپاره لیوالتیا لرئ. زموږ لپاره هم دا ډېره مهمه ده چې خپلو هیوادوالو ته د برېښنا رسونې بهیر لا چټک کړو. ډاکټر عمر زیاته کړه د دې پروژې په اړه چې کومې غوښتنې د برېښنا شرکت دی هغه نن د ازبکستان هیواد د انرژي له مسؤلینو سره شریکېږي ترڅو د دغې پروژې په اړه د لا زیات بحث او چارو پیل په مخه ګډ پلاوی وروستۍ ناستې وکړي. بلخوا د ازبکستان هیواد د انرژي مسؤلینو د برېښنا شرکت د رهبرۍ څخه د هر اړخیزې همکارۍ مننه وکړه او زیاته یې کړه موږ د دې پروژې د پلي کېدو لپاره ژمن یو او کوښښ مو دا دی چې دغه دوه اړخیزې اړیکې لا پیاوړې او زیاتې شي. غونډه د لا زیاتې همکارۍ په ټینګار سره پای ته ورسېده.